سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له ډیرو نیوز سرویس څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته خراغلاست وایو. نن پنځشنبه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 10 چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 21 سره برابر ده. زه شبنم وزریم او تاسو ته له ډیرو نیوز سرویس څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د کابل ولایت د فولرزم ملي فدراسیون له لوري له 12 کلبونو څخه د اویا ورزشکارانو ترمنځ د فولرزم ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. دغه سیالیو کې به ورزشکاران په 4 عمري کټګوریو کوچنیانو، نویو ځوانانو او لویانو کې د یو بل پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي چې په پایله کې به یې 18 تنه د کابل ولایت د فولرزم منتخبې لوبډلې ته وټاکل شي. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار کې د شلو لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ پیل شوې چې 20 ورځې به دوام وکړي. د دغو سیالیو لومړۍ لوبه کې امید ځوانانو لوبډلې د 8 ویکټو په توپیر خپل سیالي علي اتلانو لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د کابل ښار له 14 کلبونو د 200 ورزشکارانو ترمنځ د زورخانه‌ي غېږنیونې ټاکنیزې سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ 3 ورځې وړاندې د 2 عمري کټګوریو، نویو ځوانانو په بېلابېلو وزنونو کې پیل شوې وې چې په پایله کې 100 تنه د ځوانانو له کټګورۍ او 100 تنه د نویو ځوانانو له کټګورۍ د کابل ولایت د زورخانه‌ي غېږنیونې منتخبې لوبډلې ته وټاکل شول. د سپورت له ډګره وروستی خبر همدا چې د پکتیکا ولایت په یوسف خیلو ولسوالۍ کې د شلو لوبډلو ترمنځ د نیزه وهنې سیالۍ د یوسف خیلو لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایله کې یوسف خیلو لوبډلې د 28 نمرو په ترلاسه کولو سره لومړی او کټواز لوبډلې د 26 نمرو په ترلاسه کولو سره دویم مقام ترلاسه کړ. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښي او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز سلرویش تر سبانې خبرونه د الله پامان.